سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په یو میاشت کې د 304 پاکستاني پوځیانو وژلو ادعا. ټي ټي پی وایي په یو میاشت کې 315 عملیات کړي او 304 پاکستاني عسکري وژلي دي. د بلوچستان حکومت له وسلوالو ډلو سره د خبرو وړاندیز وکړ، خو بلوچ بیلتونپال وایي د دوی غوښتنې یوازې د خپلې خاورې د برخلیک ټاکلو او د طبیعي سرچینو د واک ترلاسه کولو پورې تړاو لري. मैं ये ऐलान करता हूं कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं. حکومت چمتو دی ترڅو له مخالفو وسلوالو ډلو سره د جګړې د پای ته رسولو په موخه مخامخ خبرې اترې پیل کړي. که کومه مخالفه ډله خپله وسله پر ځمکه کیږدي او د سولې لاره خپله کړي، حکومت ورته دولتي دندې، د ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه او د روغتیايي اسانتیاوو پوره ډاډ ورکوي. ایران د ټي وي پروګرام او هرمز تنګي په اړه خبرو ته چمتو شوی. ټرمپ ویلي واشنگټن د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتو، خو د ایران او د سیمې د ځینو هیوادونو په غوښتنه یې برید ځنډولی دی. آمریکایی‌ها نباید به دنیا القا بکنن که هر وقت اراده بکنن میتونن ما رو در محاصره دریایی قرار بدن. دا هم پوره خبرونه. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی ادعا کړې چې د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 315 وسلوال عملیات ترسره کړي چې له امله یې 304 پاکستاني عسکر وژل شوي. د دې ډلې په خپل تازه عملیاتي راپور کې ویلي چې د دغو بریدونو پر مهال 470 پاکستاني پوځیان ټپیان شوي او 88 نوري نیولي دي. ټي ټي پی همداراز ادعا کړې چې لسګونه پوځي وسایط، امنیتي مرکزونه، څارنیز سیستمونه او نور پوځي تجهیزات یې له منځه وړي دي. ټي ټي پی ویلي دا عملیات یې په شمالي او جنوبي وزیرستان، پیښور، باجوړ، ډیره اسماعیل خان، ټانګ، کرم، خیبر، بڼو، لکي مروت، سوات، کوهاټ، مومندو، کویټه، کراچۍ، اسلام آباد او راولپنډۍ کې ترسره کړي دي. په دې اړه د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه د ټي ټي پی د دغو ادعاو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د وروستیو میاشتو په ترڅ کې په پاکستان کې د ناامنۍ او وسلوالو بریدونو له زیاتېدو سره د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې پراخې شوې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بګټي اعلان کړی چې حکومت یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له مخالفو وسلوالو ډلو سره مخامخ خبرو ته چمتو دی. هغه ویلي که وسلوالې وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې لاره خپله کړي، حکومت به ورته دندې، د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه او روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. دا وړاندیز داسې مهال شوی چې تر دې وړاندې د پاکستان مرکزي حکومت له وسلوالو مخالفینو سره هر ډول خبرې ردولې. بلخوا بلوچ بیلتونپال وایي د دوی غوښتنې یوازې د دندو او امتیازونو نه، بلکې د خپلې خاورې د برخلیک ټاکلو او د طبیعي سرچینو د واک ترلاسه کولو پورې تړاو لري. په بلوچستان کې د ناامنیو په اوج کې د دې ایالت اعلی وزیر سرفراز بګټي په یو تاریخي او ناڅاپي اعلان کې ویلي چې حکومت یې چمتو دی ترڅو له مخالفو وسلوالو ډلو سره د جګړې د پای ته رسولو په موخه مخامخ خبرې اترې پیل کړي. और रियासत पाकिस्तान के दरवाजे आपके लिए मैं इस तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके लिए बावजूद इसके कि आपके खून के हाथों रंगे हुए हैं हमारे मासूम लोगों से, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं.
حکومت چمتو دی ترڅو له مخالفو وسلوالو ډلو سره د جګړې د پای ته رسولو په موخه مخامخ خبرې اترې پیل کړي که کومه مخالفه ډله خپله وسله پر ځمکه کیږدي او د سولې لاره خپله کړي حکومت ورته دولتي دندې د ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه او د روغتي اسانتیاو پوره ډاډ ورکوي. دا نرمښت او د خبرو وړاندیز په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې مرکزي حکومت له خپلو ټولو مخالفینو سره هر ډول مذاکرات په کلکه رد کړي وه. له بله خوا د بلوڅ ازادي غوښتونکو منتقدین او رهبران وایي چې د دوی داعیه یوازې د دندو موندل یا مالی امتیاز نه دی بلکې هغوی یوازې د خپلې خاورې د برخلیک ټاکلو او د منابعو د واک غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د وروستیو کې بلوچستان کې پر پاکستاني پوځیانو د بلوڅ ازادي غوښتونکو پوځ بریدونه زیات شوي. همدا پرون د بلوڅ ازادي غوښتونکو پوځ ویلي وه ځواکونو یې د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه ښار کې د پاکستان د پوځ 2 پوستې نیولي. یا د ډلې ادعا کړې چې په دغو نښتو کې 14 پاکستاني سرتیري وژلي وه. سرچینې زیاته کړې چې له نیول شوو پوستو څخه ټولې وسلې او پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د کابل او اسلام آباد اوسنۍ اړیکې د هیڅ یو لوري په ګټه نه دي او اسلامي امارت له پاکستان سره د شته ترنګرتیاو د حل غوښتونکی دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې اسلامي امارت له هیڅ هیواد سره د سیاسي او اقتصادي ترنګرتیاو غوښتونکی نه دی خو د هغه په وینا پاکستان د افغانستان د سوداګریزو لارو په تړلو سره هڅه کوي چې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي. ښاغلي مجاهد حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې خبري غونډې ته وویل اقتصاد وزارت د 1440 قمري کال کې د افغانستان 15 کلنۍ پرختیایي ستراتیژۍ جوړه کړې او د اقتصادي کمیسیون له تایید وروسته منظوره شوې ده. ښاغلي مجاهد دغه راز ویلي که څه هم د افغانستان د اوسنۍ بودیجه د حکومتولۍ د چارو د دوام او په هیواد کې د پرختیایي پروژو د عملي کولو لپاره کافی ده. یک تلویزیون اورپسید بسیار تشکر. سوال من است آقای مجاهد که روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه با پاکستان چگونه است؟ آیا امارت اسلامی افغانستان پس از تنش‌های پسین با پاکستان به دنبال تعامل هنوزم با پاکستان است یا خیر؟ و سیاست پاکستان در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر. تشکر. چقدر که تعلق به افغانستان داره، افغانستان با هیچ کشور هم نمیخواد در تنش باشه. از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی ما خواهان وضعیت نرمال هستیم. با هیچ جهت هم درگیر نبودیم و نه هم آغازگر درگیری ها بودیم. متاسفانه طرف پاکستانی در ابتدای سال گذشته مشکلات را ایجاد کردن، راه‌ها را مسدود کردن و بعضی پالیسی‌های را اتخاذ کردن که مناسب دو کشور نبود. و افغانستان هم به عکس عمل مجبور شد. آغازگر هیچ نوع اقدامات هم ما نبودیم. ما خواهان ازی هم نیستیم که روابط بین کشورها تیره ساخته شود و به خصوص در بخش اقتصادی و تجارتی که یک موضوع انسانی و بشری است. ما بارها تاکید کردیم که موضوعات سیاسی باید از موضوعات تجارتی دور ساخته شود و موضوعات تجارتی به حالت نرمال خود دوام پیدا کنند، چون نیاز انسان ها است و نیاز بشری است و این خطه نیاز به همکاری های اقتصادی داره که در رشد دو طرف رول دارد. ولی بازم پالیسی های طرف پاکستان هم چنین بوده که باید راه را مسدود بکنن و باید موانع را به تجارت افغان ایجاد بکنن که خودش باعث تنش در روابط شده. ولی ما خواهان حل آن هستیم، دوام آن را نمیخواهیم و دوام آن را به نفع هیچ جهت هم نمیدن. تلاش نهایی صورت میگیره از طرف امارت اسلامی افغانستان که گام‌های موثر برداشته شود تا این مشکلات به گونه اساسی حل کرد. د امریکا او ایران ترمنځ سیاسي او پوځي کړکېچ یو ځل بیا زیات شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ویلي د امریکا پوځي بریدونه د ایران دفاعي وړتیا سخته کمزوره کړې او تهران یې دې ته اړ کړی چې د خپل اټومي پروګرام او د هرمز تنګي په اړه خبرو ته زیات چمتوالی وښیي. بل لوري ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنګټن د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتو و، خو د ایران او د سیمې د ځینو هیوادونو په غوښتنه برید د یوې احتمالي هوکړې د فرصت لپاره
ځنډولی دی. په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي خبرداری ورکړی چې تهران د امریکا د هر ډول احتمالي پوځي اقدام پر وړاندې د قاطع ځواب ورکولو بشپړ چمتووالی لري. د ایران او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارک روبو ویلي چې د امریکا پوځي بریدونه ایران دې ته اړ کړ چې د خپل اټومي پروګرام او د هرمز تنګي په اړه خبرو ته لا ډیر چمتوالی وښيي. روبو له فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د امریکا بریدونه د ایران د دودیز پوځي وړتیا لویه برخه لکه سمندري ځواک، هوایي ځواک، د توغندیو دفاعي سیسټمونه، توغونکي او د وسلو د تولید تاسیسات له منځه وړي او د دغه هیواد دفاعي وړتیا یې سخته کمزوره کړې ده. faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action. You know, they got used to... زما په ان د ایران نظام تر اوسه د ولسمشر ټرمپ په څیر له داسې یو ولسمشر سره نه و مخ شوی. ایران د څو لسیزو راهیسې د تشو ګواښونو، ماتو شوو تړونونو او د جدي پایلو له نشتوالي سره عادت شوی و، خو ټرمپ بېل چلند غوره کړ. ټرمپ د دې مخه ونیوله چې ایران هغه دودیز پوځي ځواک جوړ کړي چې د خپلو اټومي هیلو د ساتنې لپاره یې اړتیا لرله. دې تګلارې د ایران پوځي وړتیا سخته کمزوره کړي او پر تهران د خبرو اترو لپاره فشار زیات کړی دی. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتوالی درلود، خو د ایران او د منځني ختیځ د ځینو هیوادونو په غوښتنه یې دغه برید د یوې احتمالي هوکړې د فرصت لپاره وځنډاوه. ټرمپ په ټویټ سوشل لیکلي له دوی غوښتل شوي چې له برید څخه ډډه وکړي ځکه د یوې هوکړې چوکاټ منل شوی. د هغه په وینا په دې هوکړه کې د هرمز تنګي سمدستي پرانیستل او د ایران د اټومي ګواښ پای ته رسول شامل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي خبرداری ورکړی چې تهران د امریکا د هر ډول احتمالي پوځي اقدام پر وړاندې د قاطع ځواب ورکولو لپاره بشپړ چمتوالی لري. عراقچي دغه څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په تلفني خبرو کې کړي دي. امریکایی‌ها نباید به دنیا القا بکنن که هر وقت اراده بکنن میتونن ما رو در محاصره دریایی قرار بدن. مگر از شهید سلیمانی تا سرلشکر عبداللهی ما نگفتن یا ما نفت میفروشیم، دیگران میفروشن، همه میفروشن، یا اگر ما نمیفروشیم هیچ کس دیگه نمیفروشه. دا په داسې حال کې چې د امریکې حکومت په منځني ختیځ کې میشتو خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیمې د روانو ترنګړتیاو له امله د وتلو په اړه غور وکړي او د بیړني حالت لپاره چمتوالی ولري. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کویت، مصر، بحرین، سعودي عربستان، قطر، اردن او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي وګړي د الوتنو د لغوه کېدو، د هوایي حریم د تړل کېدو او د سفرونو د ګډوډۍ احتمال په پام کې ونیسي. دا خبرداری داسې مهال خپرېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او تهران خبرداری ورکړی که پرې برید وشي په سیمه کې به امریکایي اډې په نښه کړي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.